بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو متلونو درویشتمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو درویش متلونه درته ووایم. د بل په ایمان سړی جنت ته نه ځي، د بل په جیب شرط مه تړه، د بل په کار کې کار مه لره، د بل په لاس مار مه وژنه، د بل په مړي نه دی خپل یاسین تیزوي، د بل تر اطلسه خپل خمته ښه ده. مطلب د خواست د قیمتي شیز نه خپل ارزان شیز ښه دی. د بل حیا د ځان حیا، که د بل د حیا د خیال ساتلو هغه به ستا د حیا خیال ساتي. مطلب چې د بل حیا کې دا داسې دګي نه چې ستا حیا ده. د بل د پلو نه خپله وچه نوړی ښه ده، د بل ډوډۍ اکثر له د پیغور وي. نو دې نه ښه دا ده چې سړی خپله وچه ډوډۍ وخوري او د بل د پیغور د ډوډۍ نه ځان بچ کړي. د بل د خوروا پر هیله ډوډۍ موړه، د بل ډوډۍ یا پور دی یا پیغور، د بل ښه نیمه خوا دي که د ادي که د بابا دي، د بل غم تر واورې سوړ وي. مطلب څوک پردي غمونه نه کوي. د بل کار که ښه وکړي لاس به تور کړي، که بد یې وکړي مخ به تور کړي. د بل کټ تر نیمې شپې وي، د بل کور چاخوار نه دی لیدلی، د بل کور د رڼا نه د خپل کور تیاره ښه ده. د بل مال ته اسره مه کوه، د بنده د داده مې توبه ده. مطلب د بل چا د احسان نه مې توبه ده. د بنده هیله ګنده ده، د بنګړو بار یې په بانه بانه ماتیږي، د بنګړو بار یې زه دې تړم ته ورانیږي، د بنګړو بار یې کلک دې تړلی نشم سس ټینګیږي نه. د بوډۍ نه سپي ډوډۍ یوړه ویل یې د خدای په نامه، جامه چې د پور شي په ځان هور شي. جنگ د غوایانو او ماتېدل پکې جوار. مطلب د مالدار خلکو په جنگ کې غریبانانو ته تاوان رسی. حرام په حرام لارځي، خبرې ډېرې سر یې یو. مطلب د هرې لانجې یو حل وي. خپل ټغر سره خپې غځوه، خپل عیب د اوږو منځ دی. څنګه چې چاته د خپلو ولو منځ نه ښکاري دغسې خلکو ته خپل عیب هم نه ښکاري. خر چې مړ شي په سپو اختر شي، خوار خدای کړي نو بغیرته چا کړي. څنګه نیت هغسې مراد. ملګرو دا د نن متلونه که خوښ مو وي لایک ورکړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. اجازت غواړم د الله په امان.